عزتمند خز او خاون یو بل دفاره الله جل شانه د رازونو مرکز ګرځولې دی. بیا الله جل جلاله د خز د خاون تابع ګرځولې ده چې خاون خزې د څه حکم کوي هغه په سرو سترګو باندې مانی. تر دې پورې محترمو چې حدیث شریف کې راځي چې خزه به د خاون د اجازت نه بغیر نفل روزه هم نه نیسي، ځکه چې خاون د حقوق زوجیت په ادا کولو کې خلل محسوس نه کړي. یوې زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د خاون څه حق دی په خپل خزه باندې. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د خاون د اجازت نه بغیر نفل روزه منیسا، او که روزه یې ونیوله نو هغه به ګناهګار وي او روزه به یې نه قبلېږي. دومره چې کوم دی محترمو د خاون حق دی. او بیا دا ښځه د خپل خاون په غیر موجودګۍ کې د کور محافظه ده. د خاون د اجازت نه بغیر به بهر نه وځي، بلکې دې دپاره بهر وتل حرام دي. رسول الله مبارک فرمایي زنانه د خپل خاون د اجازت نه بغیر د کور نه بهر نه وځي، او که چېرته ووتله نو د رحمت او غضب فرشتې په لعنت وایي تر څو پورې چې دا بېرته واپس نه وي راغلي او توبه یې نه وي ویستلي. نو ښځه به په هره خبره کې د خپل خاون اطاعت کوي، د خپل خاون فرمانبرداري به کوي چې خاون ورته څه وایي هغه به مني. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو ښځې د خپلو خاوندانو فرمانبردارانې وګرځوي. وما علینا